بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت په جامو کې به پټ اوسئ. نن ورځ زه فضل الدین احسان ستاسو په چوپړ کې حاضر یم او غواړم چې نن ورځ تاسو ته د مایکروسافټ ورډ 2019 د پښتو زده کړې دومه ویډیو وړاندې کړم. امید لرم چې خوښه مو شي او په تیر درس کې موږ چې هغه د مایکروسافټ ورډ پروګرام لنډه تاریخچه او د هغې لنډه پیژندنه او تعریف او د هغه د استعمال ځایونو باندې وغږېدلو. امید لرم چې له هغې ویډیو نه مو هم یو څه زده کړي وي. اوس راځو د نن ورځې دویمې ویډیو ته چې په دې ویډیو کې موږ او تاسو نن ورځ د مایکروسافټ ورډ پروګرام د فایل ټیپ نه ځو او فایل ټیپ باندې به کار کوو. انشاءالله ورځ په ورځ به همداسې موږ ورو ورو مخکې ځو او زه به انشاءالله تاسو ته په هر ورځ هر وخت د مایکروسافټ ورډ پروګرام د زده کړې نوې ویډیوګانې وړاندې کوم. او کوم ملګري چې زما چینل ته نوي یاست نو تاسو څخه زه په درنښت هیله کوم چې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او همدارنګه ورسره په زنګ آیکن چې کوم تاسو ګورئ هغه تاسو ووهئ او تر څو هره نوې ویډیو زما چې چینل خپل ما چینل ته اپلوډ کېږي تر هر څه دمخه تر ټولو دمخه به تاسو ته رسیږي. نو اوس راځم ملګرو، دغه د مایکروسافټ ورډ پروګرام ما خلاص که. اوس د دې د لارې نه موږ ځو له مایکروسافټ ورډ پروګرام چې کله تاسو خلاص کړئ، دغه د مایکروسافټ ورډ پروګرام د 2019 دغه لومړۍ صفحه ده چې دې صفحې د لارې نه تاسو کولی شئ یو بلینک ډاکومنټ، یو خالي صفحه راولئ، یو تیار ترتیب شوی د ریپورټ تیار ډیزاین شوی ټمپلیټس تاسو کولی شئ راولئ، یا د ریزیومي ټمپلیټس راولئ. ګوره دغه ټمپلیټس که تاسو ګورئ دا د ریزیومي ټمپلیټس ته، همدارنګه دا د کلنډر ټمپلیټس ته او دا د ریزیومي ټمپلیټس ته. یو انول ریپورټ تاسو کولی شئ دې ځای نه راولئ، دې ځایونه تیار تاسو راوستلی شئ. دغه هوم ټیب کې چې کوم تاسو آپشنونه ګورئ د هوم کې، یعنې په دې هوم ټیب کې د دغو دواړو آپشنونه هم شتون لري. د مثال په ډول که تاسو دا بلینک ډاکومنټ وګورئ، دغه بلینک ډاکومنټ آپشن تاسو کولی شئ د نیو د لارې نه هم تاسو دلته پیدا کړئ. دا ګورئ دلته بلینک ډاکومنټ دلته هم شته. همدارنګه چیرې دغه ریزیومي سټایلز تاسو وګورئ نو دغه هم تاسو کولی شئ په دې نیو کې دلته پیدا کړئ. دې نه بغیر دلته نور ډیزاین نه هم شته. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه اوسنی ریسنټ دا اوس تر ټولو وروستني، یعنې دا اوس هم چې کوم ډاکومنټو باندې کار کړی، کوم ډاکومنټ هم خلاص کړي دي، نو کولی شئ دغه تاسو وګورئ. که چیرې تاسو ته ضرورت پیدا کړي نو کولی شئ له دې ځای نه هغه فایلونه تاسو خلاص کړئ. ګورئ دلته مخامخ دغه ډیټ لیکلی دی، ډیټ موډیفاید کې دلته تاسو کتلی شئ چې دغه کوم وخت کې په کوم ورځ باندې په کوم څو بجو باندې په دغه فایل مونږ کار کړی نو هغه تاسو کولی شئ دلته په اسانۍ سره وګورئ. ورسره څنګه که چېرته دې نه بغیر تاسو غواړئ چې نور فایلونه هم چې کوم تاسو دې نه پخوا په کومو فایلونو باندې کار کړی نو هغه هم تاسو کولی شئ دغه مور ډاکومنټس ته لارې نه تاسو وګورئ. دلته موږ ته نور ډاکومنټس هم راکړو، کومه دغه ټوله هیسټري دې ځان سره لري. بل راځو دې نه لاندې نیو کې، په نیو کې ما تاسو ته ویل چې دې کې هم همغه آپشنې دي، همغه فایلونه شتون لري. ته کولی شئ دغه هلته ځینې د ریزیومي او ریپورټس او همدارنګه ایډجسنسي ریپورټس دي، کرونالوجیکل ریزیومي ده، دغه ټولو فایلونه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. دا داسې ډیزاینونه دي چې تیار د هغوی لخوا نه دا ټمپلیټس دي تیار ترتیب شوي د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا څخه. نو تاسو ته ضرورت نه پیدا کېږي چې تر څو دغو ډیزاین وکړئ یا دغو ترتیب وکړئ. دوی درته تیار ډیزاین کړي، تاسو کولی شئ خپله ډیټا پکې انټر کړئ. نو دوی څخه چې هر یو چې تاسو په کارېده نو کولی شئ هغه تاسو خلاص کړئ او له هغه نه څنګه وکړئ استفاده وکړئ. مثال په ډول دلته زه یو سټوډنټ ریپورټ خلاصوم. سټوډنټ ریپورټ کې چېرې تاسو وګورئ دغه ریپورټ ګوره زه خلاصومه. اوس ګورو زموږ دغه ریپورټ خلاصېږي. دا د سټوډنټس ریپورټس ته تاسو کولی دا دوی تیار ډیزاین کړی دی، کوم څه شی کومه ډیټا دلته پکې کارېږي. نو دلته همغه عنوانونه هم ورکړي، تاسو کولی شئ هغه ځای خپل عنوانونه ایډ کړئ او لاندې چې کوم ټکس دوی ورکړی دی ټکس په ځای تاسو کولی شئ خپل ټکس اضافه کړئ. نو دا ګورئ تاسو دا کور پیج دی تاسو د سټوډنټ ریپورټس، نو کولی شئ دغه ریپورټونه هم تاسو استفاده وکړئ. بل راځو چې دا په هوم کې و، هوم نه وروسته نیو ته راغللو. په نیو کې دا مو وکتل، نیو نه وروسته اوپن ته راځو. اوپن د لارې نه تاسو کولی شئ ستاسو په کمپیوټر کې که په هر ځای کې تاسو سره یو کوم ورډ ډاکومنټ فایل وي تاسو کولی شئ د اوپن د لارې نه په اسانۍ سره هغه خلاص کړئ. د دې بجې چې تاسو یو ځل همغه فایل ته ځئ، هغه ډرایو ته ځئ، نو په دې اساس تاسو کولی شئ
تاسو نه دا ډېر ټیم اخلي نو په دې اساس تاسو کولی شئ له دې نه لنډ تاسو هغه د خپل سیستم ته لاړ شئ. سیستم چې کوم ځای کې تاسو سره فایل پروت وي هغه نه په اسانۍ سره استفاده کولی شئ، په اسانۍ سره له هغې ځای نه خلاصولی شئ. مثال په ډول سره تاسو کولی شئ که چیرې تاسو سره په ون ډرایو کې هم یو فایل وي نو دلته په ون ډرایو باندې چې کلیک وکړئ دا په هغه وخت کې ښه کار کوي چې کله تاسو انټرنټ سره کنیکټ یئ، خو زه فلحال د انټرنټ سره نه یم کنیکټ نو زه د ون ډرایو فایل څخه استفاده نه شم کولی. یعنې کله چې تاسو سره په ون ډرایو کې هم تاسو کولی شئ مایکروسافټ ورډ پروګرام دننه د ون ډرایو څخه هم یو فایل راواخلئ. اور بس دس پی سی د لارې نه یعنې مطلب دا هم دس پی سی د لارې نه مقصد داسې ده چې تاسو کولی شئ خپل سیستم د لارې نه د خپل پی سی د لارې نه چې تاسو سره پی سی کې په کوم ځای کې تاسو فایل پروت وي دا هغه فولډر دي چې ما ډېر زیات یې اوپن کړي دي نو هغه تاسو دلته هم راولي، یعنې کوم تاسو زیات یې یوز کړي د هغه فولډر دي. د دې نه بغیر که تاسو غواړئ چې سیستم ته لاړ شئ نو بیا کولی شئ دغه ډاکومنټس د لارې نه تاسو لاړ شئ، ډاکومنټس باندې چې کلیک وکړئ تاسو سیستم کې چې کوم ځای کې فایل پروت وي دې نه تاسو همغه ډرایو همغه فولډر ته لاړ شئ او فایل باندې کلیک وکړئ او اوپن یې کړئ. دې ډېره لنډه د یو فایل د خلاصولو ډېر لنډه لار ده. ایډ اپلیس کولی شئ دا هم په ون ډرایو کې تاسو یو فایل ثبت کړئ. که چیرې تاسو سره سیستم کې ځای کم وي تاسو یو غواړئ چې آنلاین دمه ډاټا ثبت شي نو تاسو کولی شئ د ایډ اپلیس د لارې نه په ون ډرایو کې تاسو یو فایل ثبت کړئ. همدارنګه د براوز د لارې نه هم تاسو کولی شئ چې خپل سیستم ته لاړ شئ او سیستم نه تاسو هغه خپل فایل چې کوم تاسو ثبت کړی وي او غواړئ چې خلاص کړئ له دې لارې په اسانۍ سره خلاصولی شئ. د مثال په ډول سره زه دغه فایل خلاصوم، دا وګوره دا کیدای شي دغه فایل د مانه مخکې هم خلاص وي یا به دغه فایل د خلاص کومه ګوره دا فایل ما خلاص کړ. صحیح ده، په اسانۍ سره تاسو کولی شئ دې نه دا فایل تاسو خلاص کړئ. بل راځو دې نه وروسته فایل انفو نیو باندې خو مو کار وکړو، فایل نیو ان اوپن باندې مو کار وکړو. ملګرو د توجه څخه مو یوه نړۍ مننه، نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله.